له کرکټ سره د افغانانو بې کچې مینه. په افغانستان کې د نورو لوبو په پرتله کرکټ هغه لوبه ده چې په دې وروستیو کې د ډیرو ځوانانو پام وراوښتی دی. د هیواد په لرې پرتو ولایتونو کې هم په کلیو بانډو کې د کرکټ ډیر مینوال شته دي. ځینې یې په معیاري او ځینې په ډیر ساده بڼه د کرکټ لوبه کوي. دوی وایي هغه وخت یې له کرکټ سره مینه زیاته شوه کله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه وځلېده او له بلې خوا یو شمیر افغان کرکټ لوبغاړي چې اوس د نړۍ په کچه د کرکټ په ډګر کې پیژندل شوي او په سترو تجارتي لیګونو کې لوبیږي. دا هغه څه و چې اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ځوانانو مینه له کرکټ سره زیاته شوې ده. دوی د کرکټ معیاري لوبغالي د کرکټ اړینو توکو ته هم ډیر پام نه کوي چې بیټ څنګه ویکټ څنګه خو بس کرکټ کوي. د افغانانو مینه خو فلحال په کرکټ سره سي ده ډیره زیاته ده او خصوصا ځوانان چې د کرکټ سره ډیر زیات علاقه او شوق لري او په ډیره خوښۍ او خوشحالتیا سره دوی کرکټ کوي. په کلو کې او داسې نورو ښاریاتو کې دوی کرکټ ترسره کوي. دلته موږ د کرکټ له خاطره راغلي یاستو، لوبې غواړي وکړو، دغه هلکان چې هلته راټول شوي دا ټول غواړي ساتیري وکړي سره. د پکتیا ولایت په کلیو بانډو کې د کرکټ لوبې ډیر ټورنمنټونه هم جوړیږي چې ډیر شمیر ځوانان او لوبډلې پکې برخه اخلي. دوی وایي د کرکټ دا سیالۍ د کلیو په کچه وړې وي چې ګټونکي لوبډلې ته پکې د یو باسکل جایزه ورکول کیږي او د ولایتونو په کچه بیا لوی ټورنمنټونه ترسره کیږي چې غوره لوبغاړو ته هم پکې غټې ډالۍ ورکول کیږي. موږ تاسو 2 کاله مخکې وګورو، 1 کال مخکې وګورو، دلته ډېرې غټې لوبې ترسره کېدلې او غټ ټورنمنټونه جوړ سوي وو. خو نن موږ دغه نوم ورته غوره کړ او د وخت سره مناسب نوم ده د امن تر نامه لاندې د لساوریزو سیالۍ نوم هم ورکړ او تقریبا موږ سره 14-17 ټیمونه اوس راجستر دي او لوبه راسره کوي. د افغانستان ټیم چې پرمختګ وکړ د خلکو مینه ورسره زیاته سوه، په دې لیوالتیا سره د کرکټ لوبو لا هغه پرمختګ پیدا کړ. میدان ته ګوره ښه پلیران دي مرکز نه راغلي دي، نو هغوی چې دلته کرکټ کړی دا خلک یې ورسره کوي نو دوی نور هم ډاډه کیږي. هغه ځوانان چې په ښارونو او کلیو کې کرکټ کوي دوی وایي موږ زیاتره د خپل ساتیرۍ لپاره کرکټ کوو، خو یو شمیر ځوانان شته دي چې لوړې هیلې لري او له شک پرته چې په دوی کې طبیعي وړتیا هم شته او په ټوله کې دا د کلیو بانډو کرکټ هم د کرکټ د ودې لپاره ښه لاره ده. محلي یا کلیوالي کرکټ د یو ملک کرکټ کې همدا رول لري. که چیرې محلي یا کلیوالي کرکټ نه وي نو دغه ملک کرکټ پرمختګ نشي کولی. نو کلیوالي یا محلي کرکټ د یو ملک پرمختګ په کرکټ کې کوي. د کرکټ شنونکي وایي چې له کرکټ سره د افغانانو مینې ته په کتو چې دوی په کلیو بانډو او ښارونو کې زیات کرکټ کوي، له دې څخه داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی خورا روښانه دی او دا به د دې سبب شي چې له دې ځای څخه به د کرکټ طبیعي استعدادونه او پټ غمي رابرسېره شي او د خپل هیواد نوم به روښانه کړي.